السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي تاسو په جوړ او روغ به وي. مخکینی ویډیو چې ما درته شیر کړې وه په تنظیمات د دغه بورډ 1209 دې بورډ تنظیمات ول، نو هغه ویډیو 15 دقیقې ده. تاسو کولی شئ هغه مکمله وګورئ. مکمل د دې تنظیمات اووه تنظیمات یې سره مې درته ښودلي وو. په اووه تنظیماتو کې یو عدد چې وو 4 عدد ما صفر کړی وو. هغه مهم عدد یم، هغه د حتما باید هغه تاسو په ویډیو کې وګورئ او په دلته هم باید سر مې پرې خلاص وي ورسره. کله که هغه تاسو پوه نه سوئ، هغه دا کوڅې ده، دا رطوبت سنج ده، له دې او هغو سره ډېر فرق کوي. هغه بورډ چې ده له دغو رطوبت سنج سره د دغو په دما باندې کنټرولېږي. ځکه کنټرولېږي چې دغه هر څو دما په دې دا به په دستګاه کې وصلي، دستګاه به 2 ساعته کار کړی وي، بعد له 2 ساعتو به راځي. که په دې سپینه د پاین کې دا کوزم چې نیولی دما سنج چې ده په دې کې دغه دې خواته چې اوس 8:30 معلوموي. دا به وګورئ په هغه وخت کې که چیرې هر څو وله، نو هغه عدد به تاسې راواخلئ. مثلا بورډ ته به ننوځئ، 4 عدد ته چې ورغله هغه موږ صفر پرېښی، صحیح ده. کله چې هغه صفر ته ورغلي، نو هغه 2 کلیګانې یوه د ښي طرف ته ده، یوه د چپ طرف ته د لمنځ په کلي باندې. د لمنځ په کلي باندې چې ووایي د چپ طرف خواته دا ورزیاتوي، عدد زیاتوي، او هغه طرف چې د ښي طرف خواته چې ده هغه چې ووایي هغه ځینې کموي. که چیرې دلته 7:30 ده اوس، او مګر هغه بورډ په هغه وخت کې 7:07 وله، تقریبا 7 فرق کوي. 7 تاسو څنګه ځینې کموئ؟ د ښي طرف اشاره هغه به ووایي کلي، هغه هم چې وویله عدد به ور داخل کړئ، به بیرته د دغه چپ طرف خوا باندې به تایید کړئ، د اخر کلي باندې تایید کړئ، هغه به راسي له دغو سره به مساوي کړئ، یو شی به سي. او که چیرې مثلا دغه بورډ چې ده هغه 7:07 او دغه مثلا چې ولو دغه کوز چې ده دا مثلا 40 ولو، لکه دا اوس یې واوښتلو، نو 40 بیا به هلته ورسئ، د لمنځ په کلي به دغه عدد ور اضافه کړئ، تاسې به یې له هغه سره تنظیموئ. او دوم دا به 2 ساعته وروسته دا کار کوي په دستګاه کې. اوس دا نه تنظیمېږي ځکه چې ما د ګروپ خواته اچولی، هېڅ نسي تنظیمولی نه سمه، هلته ګرمي یخي ټکان خوري. نو تاسې به دا کار په هغه وخت کې خامخا کوئ. صفحې ته به یې ګورئ، صفحه کې مثلا 7:30 وله او دلته هم 7:30 خو صحیح ده. او که نه ول دا عدد به دننه ور داخلوئ، بیرته به یې پرېږدئ، ته بیا صفحې ته ګورئ، په صفحه کې دا راولي. حتما دا کار وکړئ. بله ویډیو حتما وګورئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ، خپل خوښه سوي وي له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ، او همداسې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. موږ به حتما انشاءالله دا ویډیوګانې نورې جوړوو او تاسو ته به یې نشر کوو. تاسې موږ سره په کانال کې